هر سهار معاهده کوه، د ورځې مراقبه کوه، ماخستن چې پرېږدې محاسبه کوه. که چیرې ګناه نه وه درڅه سوې د الله حمد و شکر ادا کوه، او که ګناه درڅه سوې وه توبه کاږه، نفس ته سزا ورکوه. ته یې 40 ورځې مسلسل وکړه چې ستا مزاج کې د ګناه څنګه پرهیز نه راځي. نن چې موږ څومره جرمونه کوو، نن چې څومره ګناهونه کوو، نن چې څومره ظلمونه کوو، د هغو ټولو بنیاد دا دی چې د چا په دماغ کې مرګ نشته، د چا په دماغ کې د قبر توره کنده نشته، د چا په دماغ کې د الله حضور ته پیښېدل نشته، د الله په حضور کې د خپلو خبرو جواب ورکول. دا شی د انسان په دماغ کې نه. بیا خو انسان لیوه هم دی، انسان درنده هم دی، انسان ظالم هم دی، انسان متکبر هم دی. امام غزالی رحمه الله ډېره ښه خبره لیکلې، تاسو یې لږ په توجه واورئ. د آخري خبره درته کوم. امام غزالی رحمه الله وایي چې سهار د لمونځ وکړئ، د لمانځه څخه وروسته د خپل نفس سره معاهده وکړه چې نفسه په نن ورځ کې به ته ګناه نه کوې. سترګو تی به ګناه نه کوئ، ژبې ته به ګناه نه کوئ، غوږو ته به ګناه نه کوئ، لاسو پښو ته دا ووایه چې ګناه به نه کوئ. دا ټول د نفس خادمان دي چې نفس د ګناه سره وګرځېد، دی پخپله د ګناه سره ګرځي. او د هغې څه وروسته ورته ووایه که چیرې در مازدیګره پورې ستا سره ګناه وسوله، نو زه به ماښام و تا ته د دې ګناه سزا در کوم. دی خپل نفس ته ووایه. دې ته وایي معاهده. د نفس سره معاهده وکړه. زما اوس ته لکه 2 کسان چې معاهده سره کوي. نفسا نن ورځ به بغیر د ګناه تیری، نه به درواغ وایه، نه به خیانت کوي، نه به دوکه کوي، نه به بدنظري کوي، او نه به مسلمان ته تکلیف ورکوي، نه به د چا سره ظلم کوي، نه به چا ته بده وینا کوي. بس نفس ته وایه چې زما او ستا په مابین کې دغه معاهده ده، او که دې په دغه معاهده کې نن زما سره غلطي وکړه، زه به ماښام تا ته سزا هم در کوم. دا اول عمل دی. معاهده سهار وسوه، په 10 منټو په 15 منټو کې وسوله. بس حضرت علامه عبدالحی لږ خبره نوره زیاته کړې ده. هغه وایي د هغې څه وروسته بره دعا وکړه، یا الله ما خو نن د نفس سره معاهده کړې ده چې زه به خپل نفس نن د ګناه سره ګرځوم، لیکن د ګناه سره ګرځېدل ستا د فضله بغیر نه کېږي. یا الله ما ته توفیق راکړه چې زه نن د خپل نفس د ګناه څخه کنټرول کړم. ځکه د معاهدې څه وروسته دستي دعا هم ورپسې وغواړه. اول عمل اوس سهار چې کله ولاړې، خپلې دوکاندارۍ له ولاړې، تجارت له ولاړې، خپلې نوکرۍ له ولاړې، هر عمل باندې چې ستا زندگی تېرېږي هغه عمل له ورلې. په دې هر عمل کې د سهاره څخه خپله نګراني شروع کړه چې ته د ژبه چې کومه خبره کوي نګراني یې کوه چې په دې کې خو به الله نه ناراضه کېږي. چې سترګه پر ټلیفون باندې لګېږي چې پر دای شي خو به نه لګېږي چې الله ناراضه کېږي. چې غوږ څه اوري دی شیخ به نه وي، لاس څه کوي، پښې چې څه کوي. در مازدیګره پورې به ته د خپل نفس، د خپلو اندامو، د خپل ژوند د هر عمل نګراني کوي. دې ته وایي مراقبه. نو سهار سوی معاهده ده، او دا ټوله ورځ روانه مراقبه ده. مراقبه معنی نګراني. 2 عمل اوس ماښام چې کله رالی کور ته پر بستره باندې پرېوتې، 3 عمل محاسبه وکړه د ځانه سره. د ځانه سره د ټولې ورځې حساب وکړه چې زه سهار چیرې ولاړم، ما سهار د چا سره مجلس وکړ، ما سهار په سترګو کم شی وکاته، ما سهار په غوږو کم مجلس واورېدی، ما خو به نن دوکه نه یې کړې، ما خو به نن خیانت نه یې کړی، ما خو به نن درواغ نه یې ویلي. در ماښامه پورې چې دې څومره زندګي د ورځې تېره کړې وه، د هغې ټولې زندګۍ خلاصه په ذهن کې دستي را وګرځوه. که چیرې دغه ورځ تا د ګناه څخه فارغه تېره کړې وه، دستي د الله حمد ووایه. اللهم لك الحمد ولك الشکر. یا الله تعالی د حمد، تعالی د شکر. او که ګناه درڅه سوې وله، نو د ټولو څه مخکې اولنۍ توبه وکړه. توبه معنا پښیماني. پیغمبر علیه السلام وایي التوبة الندم، توبه پښیماني ده. دستي په دې زړه کې پښیمانه اوسه، الله ته یا الله بیا یې نه کوم، بس نن غلطي راسه وسو. او دویم د دې توبې څه وروسته پر دې نفس باندې لږ سزا کښېږده. ورته نفس اوس به ولاړېږې او دس به کوې، او 8 رکعته لمونځ نفلي به کوې. ځکه نن تا په دې معاهده کې زما سره مخالفت کړی دی، د هغې زه نن تا ته سزا درکوم. ځکه قرآن دا دی ان الحسنات یذهبن السیئات، چې د سړي څه ګناه وسي چې وروسته ښه عمل پسې وکړي، هغه ګناه الله تعالی د هغه ښه عمل په ذریعه ختموي. خو لیکن زه یوه خبره کوم چې سزا چې نفس ته ورکوې دا به معتدله ورکوې. دومره درنه سزا به هم نه ورباندې ږدې چې نفس ته به نو در ساره نه بیدېږي، او دومره سپکه به هم نه ورباندې ږدې چې هغې ته په هغې کې ډېره اساني، هېڅ مشقت نه وي. درمیانه سزا چې پر نفس باندې لږ بوج. او دغه عمل دا د 1 ورځې کار نه دی،
په اوله ورځ سړی چې منزل ته ورسېږي د سړي په دماغ کې تکبر پیدا کېږي چې یاره زه خو ډېر بزرګ شوم او زما اوس نفس قابو کړی دی زما څه ګناه نه کېږي نه یوه ورځ به ته غالبه یوه ورځ به نفس غالبه یوه ورځ به ته غالبه یوه ورځ به نفس غالبه زه په شرط تاسو ته وایم تاسو 40 ورځې دغه عمل وکړئ هر سهار معاهده کوه د ورځې مراقبه کوه ماخستن چې پرېږدې محاسبه کوه که چیرې ګناه نه وه درڅه سوې د الله حمد و شکر ادا کوه او که ګناه درڅه سوې وه توبه کاږه نفس ته سزا ورکوه ته یې 40 ورځې مسلسل وکړه چې ستا مزاج کې د ګناه څنګه پرهیز نه راځي ستا زندگی د ګناه څنګه نه محفوظه کیږي او ستا د نفس څخه دستي د ګناه هغه فکر د ګناه هغه سوچ د ګناه هغه محبت په خپله ختمیږي